چې په اجړاګانو خلک پیسې ولي نه دا جایز دي او که په ناتخوان چا پې کفر یې وکړه دا نیمچه مولیان نه که ناتخوان باندې کفر یې وکړې او په واده کې په ډمانو اجړاګانو سم باران کړي او سار چې امام له د نکاح پیسې ورکوي پېښور کې څونه پیسې دي استاد جي څومره نه د نکاح پیسې امام له څومره ورکوي 500 ته خو 5000 زه دې حیران کړم 5000 خو په ټول کال کې نه دي څومره ورکوي په واده کې په ډمانو اجړاګانو د پیسو باران کړي او سار چې امام صاحب نکاح وتړي د واده کړي پلار به واسکټ داسې کي 500 روپۍ به راوباسي چې استاد جي دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه یي دنه اوس مفتی اعظم پاکستان جوړ شو هغه په ډمانو چې دي شیندلې هلته خو دې دا نه چې ښه نه یي خو چې د مولا جیب ته ځي نو چې د مولا جیب ته ځي ستا در شي توجه او پبجي والو پاکستان کې چې کوم سټوډنټان پبجي کوي دای نه ډاکټر عبدالقدیر خان جوړېدی شي کل کې جوړېدی شي دای نه انجینران جوړېدی شي د ښه چټو پبجي والا نه ډاکټران جوړېدی شي دای نه به شامټونګان جوړېږي شرابیان جوړېږي چرسیان او پوډریان جوړېږي موبایل به راغستی کړته پړته راکړه موبایل ته موبایل به راغستی ما ته متوجه شه چا سره چې موبایل خپل لیټونه ولګوي داسې اوچتونه سي بجلی لاړه که جنریټر خراب شو قادیانان ته غالبا واپړه د قادیانانو ده هغوی ته پته ولګېده ساونډ کوله راږدم در باندې ساونډ والا ګازره کوم دی توجه موبایل به راغستی سکه شوټر ما سکه پایټ کوم سکه فایرینګ کوم پاور مې راواغسته ګن بدل که بل ګن راواخله بل یو ګن راواخله دشکه راواخله پیکه چې په خوب کې چېرته دشکه لیدلې هم ده که نه دې لګیایي ډزې کوي ډر دې ډزې کوي توجه موبایل به یې راغستی څه کوي پایټ کوم او آنلاین بل سر لګیایي اوله کېنه ګزار وکړه ګاډي کېنه ور ووړه دردن نه شو کوټې نه راباشه راتاو شو مړکۍ دې ځه ویې مړ شوې توجه لګیایي په موبایل کې لګیایي مات کړه موبایل په موبایل کې به لګیایي اوله ډزې پرېږده مړه ته د موبایل مجاهد یې ته په موبایل کې ډزې کوې که ډېر شوق دی راشه چې کشمیر او افغانستان ته دې بوځم ته په موبایل کې ډزې کوې توجه او کرسی والو جس کو کرسی ملی ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تاسم کرسی راټینګې کړي دي دا کرسی چې چاته میلاو شو بیا یې نه پرېږدي هغه خیرونه م وایي نه یې پرېږدم توجه زه به م خوښ شمه ستا یاد شي ته چې دا بېنظیر ایرپورټ اور بادشاهان ایرپورټ باندې قطر نه سعودي نه دوبۍ نه راغلی او دوه ګوتې دې اوچته ویلي چې نیا پاکستان صوباړې زنده‌باد په هغه صوباړې کېناستې که کېنناستې په هغه صوباړې کېناستې که کېنناستې وایه نیا پاکستان تا مولا پریخوده تا قاری سے پریخوده تا مولانا اور پتہ ہے نیا پاکستان کسے کہتے ہیں توجہ پرانے پاکستان میں پرندے اڑتے تھے نئے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل اڑ رہا ہے نیا پاکستان پیٹرول اوپر دیکھو اوپر خلق کوئی نیچے دیکھو زوتے اوپر دیکھو اوپر پیٹرول اوپر سی این جی اوپر زمون یو مرګری و زه د نکاح رجسټرار یم واده کو د پاکستان لا پرانا و څه شی و نو جذبه کې راغی 45-50 هزار روپۍ توله سونه وه هغه سخرې و چې
15 تولې سونه به لیکي. ما لیکل شروع کړ، پلار یې په جذبه کې راغی 15 نه 10 تولې ولیکه، پاکستان نوي کېږي 20,000 ته به توله رارسي، 20,000 ته به توله رارسي. سنو وعدې لا اوسه پورې نه دی شوی، انشاءالله کېږي به نه به کېږي. دغه سان چې شنډ ګرځه، ځان له توجه. ما ته مفتي صاحب جذبه کې راغلی وم او 10 تولې مې لیکلې دي. توله په څو ده؟ بس د 1 لاک نه بره ده، دا نور اختلاف پرېږدی. 1 لاک نه خبره اورېدلې ده. ما ته مفتي صاحب که خپل کور خرڅ کم که نه نو سونه نشم برابرولی. ما نه یا پاکستان ته مبارک شه. سوباړیا توجه. ما ته بل یو کس وی مولا نه منم. ما ورته څه چلې د سره کړي، چلې د سره څه کړي دي مولا؟ وی مولا نه منم. ما ته مولا په 2 قسمه دي. په څو قسمه دي؟ یو مولا اوده دی او یو مولا ویښ دی. ما ته ویښ مولا نه منې که اوده. اور د اوده مولا باره کې ما د امیر صاحب نه په سیروزه کې اورېدلي. ما سیروزه لګولې، تاسو کې سیروزه چا لګولې؟ ما ته امیر صاحب وویل سیروزه کې چې عالم اوده د عالم ټوله شپه خوب، د عابد عبادت، د عابد عبادت، د عالم د خوب مقابله. ما ورته چې د مولا مقابله نشي کولی، د ویښ مولا امام انقلاب قائد جمیل مولانا فضل الرحمن به څه مقابله وکړي. دا مولا چې ودی دی پکې هوري ګورې که نه ګورې؟ ولې چې هوري ګورې که نه؟ ګورو که نه؟ دی پکې هوري ګورې. پښتونه تا نه په تسبو ځان روک شو، په تلاوت ځان روک شو، په حج او په جهاد او په تبلیغ او په سجدو ځان روک شو. ستا ټول عبادتونه را جمع کړه. د مولا د خوب مقابله نشي کولی. دا مولا چې ودی دی پکې حلوا خوري. څه خوري؟ تاسو راوړه، تاسو په ویښه راوړه. څو ماشومانو ختم وکړه؟ 14 حفظ که ناظره؟ ټول ناظرې والا دي. خبرې دي دا ختم. تاسو پیره ختم وکړو؟ راکې زر جواب کاږي. ختم مو سره وکړي. 2 پیره، 1 پیره، 2 پیره، 1 پیره. وو راجي صاحب دا ختم دي ماشوم چې کړي دا 1 پیره هم نه دی، 2 پیره هم نه دی، 3 پیره هم نه دی، 10 پیره هم نه دی، 6 پیره هم نه دی. ها قاری صاحب ورته وایا الحمدلله رب العالمین. دې کېناست الحمدلله رب العالمین. دا آیات 10 پیره 10 پیره. دا یو آیات دوهراو که زوتاو یې بیا وي. دا یو آیات 50 پیره. دا یو آیات سلسل پیره. دا یو آیات 200 پیره. نو چې 200 پیره یو آیات په ګنټه 2-3 غنټو کې بار وي نو پته ولګېده دا یو ځل ختم نه دی. هر یو ماشوم په زرګونه پیرې ختمونه کړي دي. خبره ټیک ده که غلطه ده؟ خبره ټیک ده که غلطه ده؟ قاري صاحب ورته یو ځل سبق وي، شاګرد یو ځل وي که بار وي؟ دا یو ځل 2 ځل ختمونه دي که زیات ختمونه دي؟ زیات ختمونه دي. دعا به دلته قبلي که نه به قبلي؟ اور دا دی چې قرآن ختم کړ دا دی کوم ځای تیار شو؟ مدرسه کې. کوم ځای؟ ها حافظ امت ته مدرسې ورکړه، قاری صاحب امت ته مدرسې ورکړه، شیخ القرآن امت ته مدرسې ورکړه، شیخ الحدیث امت ته مدرسې ورکړه، حافظ صاحب قاری صاحب امت ته مدرسې ورکړه، مجاهد امت ته مدرسې ورکړه، مبلغ امت ته مدرسې ورکړه، خطیب امت ته مدرسې ورکړه، غازی امت ته مدرسې ورکړه، مجاهد امت ته مدرسې ورکړه. بیا واوره تور پټکي والا ملا عمر امت ته مدرسې ورکړه، سپین پټکي والا حاجی عبدالوهاب صاحب امت ته مدرسې ورکړه، زیال پټکي والا امام انقلاب قائد جمعیت امت ته مدرسې ورکړه. دا ټول انقلاب د مدرسې برکت دی. د څه دی؟ ما ته یو کس وایي ملا عمر انقلاب راوسته. ما نه جي دا مولا کوم ځای تیارېږي؟ کالج کې، پټي کې تیارېږي، دکان کې، سکول کې، کالج کې، مدرسه کې. نو چې مولا عمر امت ته مدرسې ورکړه جواب راکړه انقلاب مدرسې سره راغی. انقلاب ما ته یو کس وایي مفکر اسلام مفتی محمود صاحب انقلاب راوسته. ما نه جي زه د جماعتونو خبرې نه کوم، د تنظیمونو خبرې نه کوم، د پاټو خبرې نه کوم. ها زه اجتماعي خبره کوم، زه د جامعیت خبره کوم، زه د جمعیت خبره کوم. سمجھنے والے سمجھ کومه معنا له ټولې پټ کېږي. زه اجتماعي خبره کوم.
ما ته وی مفکر اسلام مفتی محمود صاحب انقلاب ما نه جی مفتی صاحب امت ته مدرسې ورکړي دا انقلاب څه سر راغی ما ته یو کس وی دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما نه جی پتو نه لګوي کافر مې نه کې مسله پورا وره ا پنجاب کې سړی ته 24 تاسو نوم دغه ته خدا خلک پر باندې قسم او ډباو ته ته ظالمانو پرې مې پورا نوم د تواخلم نوم مې خدا بخښ دې مسله پورا وره ما ته یو کس وی دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما نه جی دعوت منم تبلیغ منم چله منم سیروزه منم تاسو شبي جمعې کې شبي تواري شب اتوار منم شب جمعه منم سلور میاشتې منم گش منم مشوره منم مراقبه منم حکایت صحابه منم فضایل قرآن فضایل درود فضایل نماز فضایل رمضان موجوده پستی کا واحد علاج منم چله منم سیروزه منم منگل جوړ منم پرانو کا جوړ منم اجتماع منم مستورات کار منم سلور میاشتې منم چله منم سیروزه منم شپږ نمبر منم د ټولو زیات پکې اکرام مسلم منم که پتا سو کې چا زما وکړو یک تبا بس توجه دعوت منم تبلیغ منم چله منم خامیر صاحب دعوت او تبلیغ سره انقلاب نه راغلی دعوت او تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس کان دهلوی رحمت الله علیه دی اور مولانا الیاس رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ور کړي نه بیا وایا انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب کله دیوبند مدرسه نه و مولانا الیاس رحمت الله علیه بابو چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نو حاجی عبدالوهاب سے بابو مولوی جمیل سے بابو مولوی جمشید سے بابو شیخ مولانا حبیب الحق سے بابو استاد پشاور شمس الحق سے بابو مولانا احمد گل سے وہ با پتہ لگے دا تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس سے مولانا الیاس امت ته دیوبند مدرسې ور کړي نه بیاو منا انقلاب مدرسې سره راغلي انقلاب بیا وایا اصل مدرسه دا اصل हाँ मदरसा है तौहीद है मदरसा है रिसालत है मदरसा है कुरान है मदरसा है हदीस है मदरसा है नमाज है मदरसा है ज़कात है मदरसा है रोज़ा है मदरसा है हज है मदरसा है तक़वा है तवक्कुल है मदरसा है जिहाद फी सबीलिल्लाह है मदरसा है दावत और तबलीग है मदरसा है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है मदरसा है तहफ़्फ़ुज़ नामूस साहब वाले बैत है मदरसा है सदाकत है मदरसा है अदालत है मदरसा है सखावत है मदरसा है शजाअत है मदरसा है हया है मदरसा है वफा है मदरसा है शुक्र है मदरसा है सब्र है मदरसा है ईमान है मदरसा है तो इस्लाम है और मदरसा है तो पाकिस्तान है पाकिस्तान से बच बचाओ पाकिस्तान چې بچ بچاو محفوظ دي دا د مدرسو برکت دی دا د ایټم بم برکت نه ځان سره قبر ته یوسا قبر ته چالت برس کی قبر ته یوسا توجه دینه په دې ځان رخصه ایټمی طاقت خیرن طاقت ایټمی طاقت ورشه پیښور کې حسن جان شهید رحمت الله علیه ټوکړي ټوکړي شو پښتون په دې مدرسه باندې حسن جان شهید زان غلبیل کو زما شیخ و مربی زما استاد زما مشفق زما رہنما مولانا سمیع الحق شہید زان پنامو سے رسالت قربان کر 35 د چړې چاکوانو گزارونه مخامخ پسینه لګې دي دا ټول زه پس وسو ټول زه ظالم تا دې کنه کته چې په دې سنه کې قران دی تا دې کنه کته چې په دې سینه کې احادیث دي تا دې تم نه کته چې په دې دماغو کې امارات اسلامیه تحریک طالبان افغانستان د پر همدردی ده تا دې تم نه کته 35 د چړې چاکوانو گزارونه په دې سینو ما موقع کته زاغزه کې الله خدمت راک کائنات ته خودل حقانیه هغه اداره ده حقانی ولا چې بوډاګان شي د دشمنو گزار پملا د بوزدلینا مخامخ پسینه د بهادرې گزار وړي हाँ देवबंद वाले दलेर है देवबंद वाले बहादुर है दिल जलो से बड़ा है पलक से काम नहीं दिल जलो से बड़ा है पलक से काम नहीं जला के राख न कर दूं तो देवबंदी नाम नहीं ता से पता था देवबंद से तो वही ता
تا څه پته ده قاسم نانوتوي څه ته وایي تا ته څه پته ده شیخ الهند څوک و تا ته څه پته ده مدني څوک و تا ته څه پته ده مفکر اسلام څوک تا ته څه پته ده قائد جمعیت څوک دی ورشه امریکې ته وګوره امریکې ته پته چې یو کس دی ویښ پکې یو مولا دی ویښ پکې نور ټول حلوا والا یو حلوا توجه خلک تعریف کوي که بدي وي تعریف کوي که بدي وي اسوباړي والا اوس ټیټ شوی دی توجه شکر دی یا الله شکر دی سوباړي والا پسې سوباړي والا نښتېږي شکر دی خدای شکر دی بهرحال دا پاکستان چې محفوظ دی دا د ایټم بم برکت نه دی دا د مدرسو برکت دی زه برکت منم د مور او پلار برکت منم د اولیاء برکت منم د حافظانو برکت منم د امامانو برکت منم د مجاهدینو برکت منم د پیرانو برکت منم د تبلیغیانو برکت منم زه د ایټم بم برکت نه منم دې مسله کې زه هغه مغه چې برکت نه مني زه برکت نه منم تاسو منئ نه منئ زه د ایټم بم برکت نه منم تاسو منئ تاسو خو د برکت منکر یې داسې کوي توجه زه داسې ایټم بم نه منم پروت په پاکستان کې ریموټ کنټرول دی په امریکا کې او نه دا ایټم بم دی څه دپاره پنجاب کې یو سړي باندې ډاکوان راووته که نه نو هر څه یې واغه شوټ یې کړ نو بعد کې ورته چاوي شو کې کار څه یې واغسته بعد کې ورته چاوي چې یار تمہارے پاس تو پستول بھی تھا نا دی ورته چاو تماچا را سره وه خو هغه مې ځکه نه راښکاره کوله ما یې چېرته دا رانه وانلي دې تماچې څوکیداري کوي خدای دې ووه 182 کسان د ایټم بم نه ګیر چاپېره ولاړ دي ایټم بم نه اوس څوک یې پټ نه کړي راشه ختم نبوت په خطره کې دي ناموس رسالت په خطره کې دي ابوبکر ته خلک کنځل کوي صحابو ته کنځل کوي پاکستان په خطره کې دی پاکستان د افغانستان د طرف نه غیر محفوظ دی د ایران د طرف نه غیر محفوظ دی او ستا صوباړي خو مکه مدینه جوړه کړه سیکانو لا وایي دا د مکه مدینه د خدای دی ووه توجه ما کدی مدینه ریاست یادی هغه مدینه یادی دا د سکانو مکه مدینه یادی تاسو په دې پوهیږئ توجه اور چین والا سره تعلقات خو نه داسې راګیر کړي چین والا ته پتا کې کرونا ده نه به راځي او نه به درځو ستا ملک په ترقۍ روان دی ایجوکیشن تباه شو ایجوکیشن او کرونا ده لاس به نه میلاوخي جنازه کې شرکت به نه کې ها د بیمار پرسی به نه کې پیغمبر فرمایي حق المسلم علی المسلم خمس د بیمار پرسی به کې جنازه کې به شرکت کې وایا د پیغمبر به مني که د پوډریانو ډاکټرانو به مني د چا به مني امریکاوی بے-حیائی عام کے زمانے پر فرمائی حیا عام کے امریکاوی زنا عام کے زمانے پر فرمائی نکاح عام کے امریکاوی 6 فٹ فاصلہ رکھیے زان نشے زمانے پر فرمائی دا زان نموز نہ دا جن موز افضل دے امریکاوی لاس پر نہ میرا وقی زمانے پر نبی فرمائی مسافیہ کول زمان سنت تھی دا امریکی منے کہ دا نبی منے بحیریا ٹاؤن اسلام آباد E11 کی زمان بیانو مرګري استقبال ته ولاړو موټروي باندې ټول لاس میلاو کو یو کس سره د لاس په ځای دا چل وک مارتے وٹ از دس ہاتھ نہیں ہے کہ ہاتھ گر گیا ہے ماتے مفتی صاحب کرو نہ ہے میں نے کہا کاپ کو ہٹا دو صرف رونا ہے کیا ہے اس ملک میں ایک آدمی نے کہا تھا رلاؤں گا کہا تھا کسی نے یہ کہا تھا کس کو یاد ہے شامٹون خان کس نے کہا تھا رلاؤں گا وہی اسکیم ہے وہی پلاننگ ہے وہی ایجنڈا ہے لیکن کہ یہ رلانے والی بات تم سے دادا نہیر شی اور تاتو چی کرونا نہ خبر رونا ہے تاجر کے لیے رونا ہے دکاندار کے لیے رونا ہے پروفیسر کے رونا ہے ٹھیکیدار کے رونا ہے توجہ ما ته متوجه شي دا مسله چا اورېدلې چې یو مسلمان بل مسلمان سره لاس میلو کی لاس پرېښودنو مخکې څه چل کېږي چې دا مسله چا اورېدلې لږ لاس اوچت دا چې چا لاس اوچت کدی نه دا اورېدلې ته کوم ځای کابل کې که په انډیا کې یو مسلمان چې بل مسلمان سره لاس میلو کی لاس پرېښودنو مخکې څه چل کېږي دا ګناهونه چې معاف کېږي دوړېږي ریجېږي غورځېږي دا ګناهونه غورځېده چشمو کې ښکاري دوربین کې ښکاري د لیبارټرۍ په آلاتو جدیدو کې ښکاري زه وایم چې ګناهونه غورځېږي کرونا دې پکې وغورځېږي لاسونه میلاوه زه به لاس میلاوم ځکه ټوکړې کېږم
ټوکړې دې شم ځکه شهید کېږم شهید دې شم ما ته چې کوم مرض لګي او دې لګي زه به د پیغمبر په سنتو باندې ځان قربانوم. توجه ته لا ځکه نه میلاوې مړ نشم ته پکې لاسه ته نیغ کېږي. علما شهیدان شو. یو دا مسله یو طرف ته پته لکه زما د پیغمبر سنت طریقه کې ده او بل خو د امریکې د بیل ګیټس دا د بیل ګیټس دا سوچ او دا نظریه کې د برطانیه کې ده زم د تلې کوم طرف ته چې زما د نبی سنت طریقه ده هغه طرف وزنی دی هغه طرف پای دی. د سنت مقابله کې د امریکې سه حیثیت شته د پیغمبر تعلیمات مقابله کې د برطانیه سه حیثیت شته د دې امریکې څخه چپ سیاستدانان د دې سه حیثیت شته او हाथों को धोया करो और 20 सेकंड और बार बार सदस्यगारी دا الله سپینځل اسلام کې شته کې نشته او پښتنو ستا دستور داو تا به د روټۍ نه مخکې لاسونه وینځل تا ته په سیروزه او تبلیغ کې دا خبره زده کړې روټۍ نه مخکې لاسونه وینځل نه وچول دا روټۍ نه پس لاسونه وینځل وچول دا زما د پیغمبر تعلیمات دي که نه دي؟ ما ته به امریکا وایي چې لاس وینځه ولې زه پښتون نیم ما ته به امریکا وایي چې لاس وینځه ولې زه مسلمان نیم زما د پیغمبر تعلیماتو کې لاس وینځل شته که نشته؟ نو سنت دین وګڼه شریعت وګڼه خو خفه کېږې ما نه تا لاسونه وینځل نه ما وینځل خو چې د امریکې ډاکټرانو ووي چې کرونا سے بچاو के लिए हाथों को धोया करो और 20 सेकंड هر سړي لاس وینځل له دومره زور ورکړ پېښور کې مې د صابونو تباهي تا چېرته په خوب کې سینیټایزر لیدلي او خو پښتنو خفه کېږې ما د الله د رضا لاس میلاول هم پرېښوده او چې صیب را کوزېږي د ګاډي نه لوشنې موشنې ولګوي سلام علیکم خیر دې ووایه او چې بیا ګاډي کیني بیا ولګوي بس یقین جوړ شو واوا خان شوم. اوس تاسو نه تپوس کوم یو سړی ماسک واچو سی واچو پاکستان کې به جرمانه ولګېده پېښور ته به لاړم فاین دی 5000 7000 10000 جرمانه ده کینډ ایریا ته چې ان کېږي آوټ کېږي جرمانه ده. تاسو نه تپوس کوم مسلمانان یې جماعت پرېږدی تنظیمونه پرېږدی پارټۍ پرېږدی لیډران پرېږدی راشه اوپن اسلامي سوچ وکړه ماسک دې واچو. یو سړی چې په زلا کې زنا کې په قتل کې په لیواطت کې په سود کې په رشوت کې مردارۍ کې مبتلا یي د دې ګناهونو د وجې چې د الله د طرف نه کوم عذاب راځي دا ماسک عذاب واپس کولی شي؟ په دې ماسک کې دا طاقت شته په دې ماسک کې دا قوت شته چې دا عذاب واپس کړي؟ نو د خلکو عقیده ولې خرابې؟ ګناه په ماسک نه ختمېږي ګناه په توبه ختمېږي. خلکو ته وایي توبه وباسه د زنا نه توبه وباسه د لیواطت نه توبه وباسه د سود نه توبه وباسه د رشوت نه توبه وباسه. وګورئ پاکستان والو که معیشت دی سودي و کاروبار دی سودي و روزګار دی د انډر پلیو د سنګل شاو د ډبل شاو ګډوډ مصاحبتو کاروبار دی ګنده ذهن دی ګنده سوچ دی ګنده ماسک د الله عذاب واپس کولی شي؟ ما په مخبره کې دا HBO د وابډې وفات شوی ما مخبره کې بیان کو ټولو دا شامټونګان خلک سارو ته چې وایي چېرته پردي شوتل کې خوله نه وایي خو پته ولګېده ستا خپل پټې زوړ شوی دی هر سول لکم سمجھتے ہو خپل پټې زوړ شوی دی او پته لګېدلې پردي شوتل کې خوله وایي راوایي پردي شوتل کې دا خلک او عجیبه کار دا دی انسان چې راکاږي هغې ته اکسیجن وایي او چې خارج کوي هغې ته څه وایي؟ نو تا چې پوزه خوله پټه کړه او دوی کله کله وایي هواخوري کوي نو چې تا خوله پوزه پټه کړه هوا به په څه شي راکاږي په څه شي. بل واده کې پروګرام ما دلها ځان سره دلته خوا کې کېنوم هغه ماسک اچولی ما دا ته چې واده کې که نه او تا ماسک واچو او بېګاله شپې له دې ښځې ماسک اچولی ته به پیار څنګه کې توجه ماله چې مخې نه راځي ما نه دی ځان پټ کړی دی زه دې څه خورم څه زه به تا ومنم چې ته روټۍ هم نه خورې تا ماسک اچولي ته خبرې هم نه کوې تا ماسک اچولي ته چې ښځې ته نږدې کېږي بیا ماسک واچو زه به ستا غیرت وګورم زه به ستا هلته په ځان پوهېږې نه سم په ځان پیریان راولي سم ځان نه زراور جوړ کړي سم په رپېدو شي ته یې په سورلاو شومه غرق شومه تباه شومه ماسک دې څه که ماسک بیا هلته وایي الله شته که نه هلته الله شته وایي د ماسکونه باچلی که توبه به وباسې ماسکونه باچه که توبه وباسې هیټم یې طاقت کېنه مړه هیټم پاکستان چې محفوظ دی دا د دې مدرسو برکت دی بولو
زما بیان لای زه د جماعت په کونج کې نه کوم 1 لاکھ نه زیات زما فالوورز دي زما پیج بند کړ وای دا د کرونا خلاف دی چې پیج بند کړ ما ته زه د پخواني زماني مولا نه یم زه 2021 انټرنیشنل مولا یم ما پیج په بله طریقه بیا کوله وکړ اور زه قادیاني پسې خبره کوم په درس کې د جماعت په ګوټ کې نه زه لا یو خبره کوم زه قادیاني له په مخامخ سپېړه ورکوم شیعه له په مخامخ سپېړه ورکوم امریکې له په مخامخ سپېړه ورکوم چای ولې چای ولې ما یې وجه درته ویم زه په 2020 کې شهید شوی یم زه په 2020 کې شهید شوی یم قرآن ذکر کوي ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء زه په 2020 کې شهید شوی یم او تا ته ولاړ یم بیا هم تقریر کوم تقریر کوم احیاء څه ته وایي زه دا د ګرځم را ګرځم په 2020 کې شهید شوی یم ستا په کاغذونو کې زه شهید شوی یم توجه توجه ما چې کومې خبرې وکړي کیدای شي هېڅ پته نه لګي شاعر وایي د یارانو کړي ګور ته وار په وار دي د مرګي سختې نارې دي ګل خو د ګلاب وي دا نور هسې ګلونه دي مرګ خو د شهید وي دا نور هسې مرګونه دي مرګ خو د شهید وي ما ته خپل اکابر علماء دیوبند سبق راکړ حسن جان شهید رحمت الله علیه وینه قبر ته نه ده وړې څومره شهید رحمت الله علیه وینه قبر ته نه ده وړې مولانا سمیع الحق صاحب وینه ځان سره قبر ته نه ده وړې ها علي شیر حیدري شهید وینه قبر ته ځان سره نه ده وړې علامه اعظم طارق شهید وینه ځان سره قبر ته نه ده وړې پښتنو مسلمانه وینه قبر ته مه وړه اسلام وینه غواړي قرآن وینه غواړي ختم نبوت وینه غواړي ناموس رسالت وینه غواړي ایمان وینه غواړي شریعت وینه غواړي تبلیغ وینه غواړي مسجد وینه غواړي مدرسه وینه غواړي وینه غواړي بہا دو خون سڑکوں پر مگر اتنا تو سوچو تم بہا دو خون سڑکوں پر مگر اتنا تو سوچو تم اسلام جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا ته دلته یو بل پسې ټوپک راخلی دشمني مې ده دشمني و کسان په ډیران جنګېده یو پکې د قطر نه راغلی 3 میاشتې مخکې په کوهاټ کې و کسان په ډیران جنګېده وواړه په ډیران شهیدان شول څه شول څه شول څه شول څه شول دا چا وي شهیدان شول دغل دی دغل په ډیران چې جنګېږي مړ شي دا شهیدان غیرتي پښتونه او پښتونه په ځمکه په پولو پټو چې جنګېږي دا درانه پښتانه دی په حجره کې څه وایي وایي د پلار نیکه اډوکي ګټل ډېر غیرتي و ځان یې پرې قربان کړ په پوله چې جنګېږي غیرتي دی په دوکان چې جنګېږي غیرتي دی په ځمکو چې جنګېږي غیرتي دی قومیت دپاره جنګېږي غیرتي دی او که په اسلام جنګېږي ختم نبوت دپاره جنګېږي ناموس رسالت ناموس صحابه دپاره جنګېږي او مړ شو نو خلک څه وایي هلاک شو دهشتگرد و دهشتگرد و دهشتگرد و صبر وکړه ور بشي خبر بشي هلته کې سم برابر بشي تا ته به هلته پته ولګي چې غیرتي څوک دی او دهشتګرد څوک دی انقلاب مدرسې سره راځي وایي انقلاب دې ماشومان چې ختم کړي مدرسه کې کړي که جومات کې مدرسه شته دلته ماله خواله راشه دې جومات سره مدرسه پکار ده که نه ده پکار یو کولو ځای پکار دی که نه دی پکار دا دلته امام دی مولانا صاحب قاري صاحب دا دی راځي خوښه خورم دی نه دلته ودرېږه توجه خیر دی که یو چک مې ولګو مولیان ډېر خواږه توجه هلته حلوا خوړلي هغه ټول خواږه راغلي بهرحال دا مولانا صاحب چې مدرسه چلوي ماشومان تیار شو که نه زه په دعوې سره زما مدرسې په خیرات چلیږي زه خیرات خور مولا یم ما وظیفه راټوله کړې ده ما ټوکړه راټوله کړې ما خلکو د دروازه ډبولې ما ویرې دي ما له وظیفه راوړې ما له چای راوړې ما له ټوکړه راوړې زه وظیفه خور مولا یم زه په خیرات مولا شم زه په وظیفه مولا شم واوره ټولې مدرسې په خیرات چلیږي پاکستان کې چې په جون کې هر کال بجټ کېږي په هغه بجټ کې د هیلث حصه شته د ایجوکیشن حصه شته د ایګریکلچر حصه شته ترقیاتي کارونو دپاره بجټ کې حصه شته ما له جواب راکړې پاکستان کې بجټ کې د مدرسو برخه شته شته زه خیرات خور یم مدرسې په خیرات چلیږي خو واوره هغه خیراتونو مدرسو ملا عمر پیدا کړ امریکې په لړزان کړه دې خیراتونو والا نه د ډاکټر نه امریکا نه یاریږي د انجینر نه امریکا نه یاریږي ستا دغه خیرن نه امریکا نه یاریږي د دې خړسرو طالبانو نه امریکا یاریږي ما کنسټیبل ته ویم چا نه یاریږي وی حوالدار نه ویم حوالدار
پیار دی د چا نه یریږي وایي تانیدار نه ویم تانیدار چا نه یریږي وایي اسکیچو نه ویم اسکیچي چا نه یریږي وایي د ایس پي نه ویم هغه چا نه یریږي وایي د ډي آی جي نه ویم هغه د چا نه یریږي وایي ګورنر نه ویم ګورنر د چا نه یریږي وایي د وزیر اعظم نه ویم وزیر اعظم د چا نه یریږي وایي صدر مملکت نه ویم صدر مملکت د چا نه یریږي وایي د امریکې د ډونالډ ټرمپ نه ویم ډونالډ ټرمپ د چا نه یریږي وایي د مدرسې د طالبانو نه مفتی سردار علی حقانی صاحب بس توجه ټوله دنیا د امریکې نه یریږي اور امریکا د دې خرسرو طالبانو نه یریږي سنو 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 زه په خیرات مولا شویم امامان خیرات مدرسو جماعتونو له امامان ورکړي که نه امامان شته که نشته روژې دپاره حافظان شته که نشته ها د قرآن درسونو دپاره شیخ القرآن شته که نشته شیخ الحدیث شته که نشته باطن اصلاح دپاره پیر مرشد سید الله شاه صاحب پیر حزب الله جان مفتی مختار الدین وایه شته که نشته شته که نشته اور د اسلام دفاع دپاره مجاهدین شته که نشته رسم رواج بدعت ختم شي غم خاده کې سنت طریقې راشي وایه تبلیغیان شته که نشته شته که نشته دا زما د مدرسې آؤٹ سایډ دی اور بجٹ کې چې د کوم سکول کالج یونیورسټي برخه ده سنو حقیقت ہے سکول کالج یونیورسټي لپاره برخه شته اربونو روپۍ خرچ کېږي زه په دعوې سره د سره وایم په پاکستان کې ډاکټران نشته وایي ډاکټرانو شورلټ انکار وکړي ډاکټران کارونه څه کوي زه ډاکټر نه منم زه ایسیچو مې د لا برس ګرم کړي ایسیچو دته دا پته نه کا مولا ګوټ دا بیا وروسته ما ته پته دا 11000 لین توجه پاکستان کې وای ډاکټرانو ما سره په بونیر کې خوا کې ام بی بی ایس ډاکټر ناستو ما شابه وایا ډاکټران نشته هوی ډاکټران نشته ما صبر وکړه د مولا زور راغلی توجه دلیل دا دی ډاکټران ځکه نشته ما سره انصاف وکړي ما سره اتفاق وکړي ډاکټران ځکه نشته چې د پاکستان صدر او وزیر اعظم بیمار شي علاج لندن ته ځکه نه ځي چې د ملک حکمرانان د ملک په ډاکټرانو اعتماد نه کوي نه پوه شي هغوی ته هم پته ده چې د ام بی بي ایس ډګري د جعلي ده سند د جعلي دي ټول پوډریان دي پتا لیډران علاج نه کوي لندن ته ځي پته ولګي د پاکستان کې ډاکټران د یونیورسټي آؤٹ سایډ نشته زما خپله یونیورسټي ده سلو او پاکستان کې انجینران نشته وایي انجینرانو د کوهات ټنل چې جوړېده د ممند ټنل چې جوړېده هغه موټروی چې جوړېده ستا په ملک چې ټنل او موټروی او سوات موټروی جوړېږي انجینران د چین او د جاپان نه راځي وایي راغلي که نه دي راغلي ته انجینر د چین نه راغواړي انجینر د جاپان نه راغواړي چې بجټ کې د کوم څیز برخه ده د هغې آؤٹ سایډ نشته زما بجټ کې برخه نشته زه په خیرات مدرسه چلوم امامان مې امت ته ورکړه قایدین مې ورکړه مجاهدین مې ورکړه حافظان مې ورکړه قاریان مې ورکړه تبلیغیان مې ورکړه مدرسه وایي په خیرات چلیږي په څه چلیږي موږ مولیان خیرات خواري زر وایو موږ خیرات خواري وایه تا کوم ځای پراټې خوړلي وایه خیرات خورو امریکا په لړزان کړي ده که نه ما سار ناشته کې انډا پراټا نه ده خوړلې ما سړې روټۍ خوړلي لیکن امریکا په لړزان شوې ده که نه ده شوې ته د تور پټکي نه یارېدې هغه تور پټکي انقلاب راوستې که نه راوستې دا د مدرسو برکت دی لحاظ دې مسجد سره مستقل مدرسه پکار ده که نه ده پکار ده مولانا صاحب څه نوم دی